بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. د محترم علماء کرام په اجازه یو لرڅه بیان در سره شریکول غواړم، خو په دې باره کې ستاسو توجه ضروری ده. زموږ ستاسو ټولنه د وخت سره مذهبي ټولنه ده، دې کې شک نشته، خو بدبختانه زموږ ستاسو ټولنه کې ځینې داسې کسان شته چې خلکو ته دا دعوت ورکوي چې یاره مذهب خو بد دی، او دغه مخکني خلک چې تیر سوي دا پر غلطه لار روان وه. نو دا خلک غواړي چې ټولنه کې تشویش راولي، خلک په شکونو و شبهاتو کې واچي، خلکو ته مذهب بد معرفي کی او خلک د مذهب سواړي. دغه شي کسان موږ ستاسو ټولنه کې شته. نو زه غواړم چې تاسو ته د مذهب په باره کې یو څه معلومات درکم چې مذهب کې اوسېدل څومره ګټې لري او د مذهب سوتل څومره تاوانونه لري. مذهب د یو انسان په شخصي او اجتماعي احوالو کې ډېر آثار او ډېر ښې ګټې لري. اوله ګټه دا ده چې د مذهب په وجه د مذهب په پیروي سره یو انسان د کتاب و سنت عامل جوړېدلی شي د سلف و صالحینو د اقوالو په رڼا کې. یعنی مذهبی خلق د الله عز وجل کتاب قرآن کریم عمل کی او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وعلى آله وسلم په احادیث عمل کی، خود سلف و صالحین د اقوال پر رڼا کې امامان د خپل ځانو د پاره لارښوونکي بولي. هغوی چې کوم شرح د کتاب او سنت ورته کړي د هغه مطابق په کتاب او سنت عمل کی. په دې طریقه سره مسلمانان مذهبي خلک د صادقینو او سلف و صالحینو په سلسله کې داخليږي، لکه څنګه چې الله جل وعلا فرمایلی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ای مؤمنانو، تاسو د الله عز وجل سره وبېرېږئ او تاسو د صادقینو په سلسله کې اوسئ، د صالحینو د سلسلې سره مه وځئ، د هغوی د کتار سره مه وځئ. نو د صالحینو په سلسله کې چې سړی راځي هغه د مذهب په چوکاټ کې راځي. که د مذهب د چوکاټه سړی ووتی هغو د سلف و صالحینو طریقه پرېښول، د صادقینو طریقه یې پرېښول، د هغو د سلسلې څخه بهر ووتی. او بل د مذهب په وجه سړی د مسلمانانو په لوی جماعت کې داخليږي. تاسو ګورئ دا د نړۍ مسلمانان دا په دا څلورو مذاهبو کې را روان دي: حنفی مذهب، مالکی مذهب، شافعی مذهب، حنبلی مذهب. د نړۍ مسلمانان د الله عز وجل عبادت دغه څلورو مذاهبو کې کی، د امامانو د هدایاتو پرونه کی د الله عز وجل عبادت کی.
نو د مسلمانانو لوی جماعت مذهبي خلق دي نو که سړی په مذهب کې وي نو سړی د مسلمانانو لوی جماعت کې بلل کیږي ارشاد نبوي هم دغه سدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتبعوا السواد الاعظم تاسو د لوی جماعت پیروي وکي د مسلمانانو لوی جماعت چې پر یو خوا روان وي تاسو هم پر هغه طریقه باندې ولاړ سي حق هم په هغه لار کې دي چې د مسلمانانو لوی جماعت ور باندې روان دي او بل د مذهب په وجه د مسلمانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق راځي مسلمانان به سره یو موټی وي تاسو ګوري په خوا چې دغه ناولد خبرې نه وي دغه نوې خبرې نه وي دا نوې خلک زموږ استاسې ټولنې ته نه راغلي تاسو چیرې یو اختلاف واورېدي ټول مسلمانان یو موټی وه ټول مسلمانان متفق وه خو کله چې نوې خبرې رالې نوې خلک راغلل د پردیو په اشاره ته مسلمانانو په ټولنه کې رقم تشویشونه پیدا کړل نو لہذا اختلافات راغلل نو د مذهب په وجه د مسلمانانو په منځ کې اتفاق راځي د الله عز وجل فیصله هم دغه ده چې تاسو اتفاق او اتحاد سره وکړئ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو د الله پاک پر رسی پورې لاسونه ټینګ ونیسئ هغه قرآن کریم دی او تاسو خپل منځ کې اختلافونه مه سره کوئ نو اتفاق و اتحاد د مذهب د لارې راځي او بل د مذهب په وجه سړی د ډیرو بدو صفاتو خلاصیږي لکه کبر عجب غرور بدګمانی دا هسې بد صفات دي دا که په انسان کې راغلل دا مهلکه صفات دي دا انسان هلاکوي انسان بربادوي د دغه بدو صفاتو څخه سړی د مذهب په وجه خلاصیږي او همدا شان د مذهب په وجه سړی پر برابر لار باندې قائم پاتې کیږي هغه برابر لار چې الله عز وجل مستقیم لار بللې او د هغو کژو لارو څخه سړی راګرځي چې هغه د نفسي خواهشاتو پر بنا غوره کیږي الله عز وجل د کژو لارو څخه مسلمانان را منع کړي او دا هدایت یې ورته کړي چې تاسو پر دغه مستقیم لار باندې اوسئ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه یقینا دغه زما لار ده مستقیم لار ده دغه دین مقدس اسلام تاسو اتباع وکي تاسو پیروي وکي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تاسو د نورو کژو لارو پیروي مکوي پر کژو لارو باندې مزي کچيري پر کژو لارو باندې تللاست نو بدغه متابعت دغه پیروي تاسو تار پتار کی ستاسو اتحاد او اتفاق دا به د منځه ولاړ شي نو ګوري مذهب دغه ښه آثار داسې ښه عواقب لري نو لہذا د امت مسلمه پر دې خبره اتفاق دی چې کوم سړی مجتهد نه وي هغه به په مذهب کې وي هغه ته دا نه دروا چې دی د مذهب ووځي د مذهب وتل څه تاوانونه لري دا د نصیحت خبرې دي او په دې نیت یې کوم که چیرې یو څوک د بدو خلکو سره کښېنستلي دا زما خبرو ته دې غوږ ونیسي د تعصب څخه دې لاس واخلي د زړه په غوږو دې واوري بیا دې وروسته په خپله فیصله وکړي چې د مذهب څخه وتل تاوان لري که نه او مذهب کې اوسېدل ګټه لري که نه
د مذهب سوتل ډیر تاوانونه لري. زه به تاسو ته یو څو تاوانونه په ګوته کړم. اول تاوان، سړی که د مذهب ووتی، مذهب یې پرېښوي، لا مذهب سړی سو، دا سړی د حق د اتباع څخه مخ اړي، د نفسي خواهشاتو پیرو جوړیږي او دا دین د خپلو نفسي خواهشاتو یوه مجموعه جوړي. دا سړی په اسانیو پسې ګرځي، دا بیا د حق پیروي نه کوي. یوه شي ته به هم حلال وایي هم حرام، یوه شي ته به هم جائز وایي هم واجب. دا په اجماع د امت حرام کار دی. دا یو تاوان. او دوهم تاوان یې دا دی چې هغه کس چې دی د مذهب ووځي، هغه کسان چې د مذهب ووځي، هغه د کتاب یعنی قرآن کریم تفسیر او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث شرح د خپل رأی پر بنا کې سلف صالحینو د امت امامانو چې دې باره کې څه ویلي، د هغه د هیڅ پروا نه کوي او هغه ته هیڅ نظر نه کوي. دا یو داسې کار دی چې سړی تباه کوي، دا سړی بربادي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وعلى آله وسلم داسې فرمایلی: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. چاکه په قرآن کې یو څه وویل، د قرآن تفسیر په خپل رأی وکړي او بیا حق ته هم ورسېدي، دا سړی خطا سو، غلطي یې وکړل. تاسو ګورئ د قرآن شریف تفسیر په خپل رأی که څه هم حق تفسیر وي، بیا هم پیغمبر علیه السلام وایي دې سړي غلطي وکړه. نو په خپل رأی په خپل فکر به سړی د قرآن کریم ترجمه نه کوي. د سلف صالحینو اقوالو ته به ګوري، د صحابه کرامو اقوالو ته به ګوري چې دې کسانو چې دا سلف صالحین دي، هغوی د قرآن کریم په تفسیر کې څه ویلي، د هغوی د اقوالو مطابق به سړی د قرآن کریم تفسیر کوي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث شرح هغه به هم د امامانو د اقوالو پرانا کې سړی کی. نو که مذهب سړی پریږدي نو بیا دی د خپل نفسي خواهش د خپل نفسي خواهش تابع دی، نو په خپل رأی بیا دی هر څه کی. د قرآن کریم تفسیر د پیغمبر علیه السلام د احادیث شرح تا په خپل رأی کی چې دانو بیا سړی هلاکی. قرآن کریم کی منسوخ آیاتونه هم ستا آیاتونه دی تلاوت کیږي، قرآن کریم کی لیکلی دی خو حکم یې پاتې دی، اوس عمل نه پکېږي. د ټول امت تر باندې اتفاق دی. نو دا سړی ناپوه سړی، بې علمه سړی چې پر منسوخ آیت باندې رالی، بیا به په دې هم عمل کوي. د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې هم منسوخ حدیثونه شته، په هغو به هم بیا عمل کوي. ګورئ د بخاري شریف روایت دی، پیغمبر علیه السلام یو ځای تیریږي، یو سړی وینه کاږي د یو بل چاس. پیغمبر علیه السلام وای افطر الحاجم والمحجوم، وای دغه سړی چې دا وینه کاږي او هغه بل سړی چې وینه ځینې کښل کېږي، د دې دواړو روژه ماته شوه. نو دا سړی خو وای بخاري شریف دی، دا الله عز وجل تر کتاب وروسته اصح الکتب دی. نو بخاري شریف کې دا روایت رالی، وای بس دا عمل پکوم، دا فتوا به هم خلکو ته ورکي که چا وینه وکښل د هغه سړي روژه ماته ده، هم د هغه چا روژه چې وینه ځینې کاږي هغه وینه کښونکی سړی او هغه څوک چې وینه ځینې کښل کېږي د دواړو روژه ماته.
ماته ده او په امت کې هیڅ چا نه دی ویلي هیڅ چا هم دا فتوا نه ده ورکړې دا حدیث شریف منسوخ دی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وعلى آله وسلم په خپل پروژه کې حجامت کړي وینه اکسلې ده نو هغه حکم منسوخ دی نو کبه علم سړی وي د بخاری شریف پر دغه روایت راشي نو بیا به عمل هم پکې او فتوا به هم پورکې دا مې یو مثال وایي په قرآن کریم او په احادیثو کې هسې نصوص ډېر دي چې ظاهره متبادر یو معنا ځینې فهمیږي هغه د امت په اتفاق نه وي مراد نو دی چې پر راغلي دی چې په کوم ناقص عقل یو معنا ځینې رااخلي په هغه به بیا دی عمل کوي نو ګورئ دا تباهي شوه دا بربادي شوه او بل خطر د دې چې سړی مذهب پرېږدي هغه دا دی چې د مذهب په پرېښودلو سره په سړی کې تکبر پیدا کیږي په سړی کې عجب و لویي پیدا کیږي او په سړی کې بدګماني پیدا کیږي تاسې د الله مذهب خلک پیدا کړي تاسې ورسره کښېنئ په دې نیت ورسره کښېنئ چې عقاید یې ځان ته معلوم کړي ویې غږوئ هغه پر دا مخکنیو امامانو ټول سلف صالحینو باندې بدګمان وي او دا خپل ځان تر هغو امامانو غټ ورته ښکاري حتی په صراحت وایي وایي زما د امام ابو حنیفه صاحب نو څه فرق دی هغه هم یو بشر و زه هم یو بشر یم هغه د قرآن کریم څخه احکام را اخلي زه یې هم وایي را اخلم ګوري دومره عجب او تکبر پکې رالی چې د امت تر امامانو هم ځان غټ ورته ښکاري یو پله چې شیطان سړی په قبضه کې واخلي الله عز وجل د مسلمان د شیطان د تسلط وساتي بیا یې دومره پورته کوي چې دا ځان دومره غټ ورته ښکاري دی چې وایي بیخي زه په فضا کې یم او هغه به نو خبر نه وي چې په مځکه ننوتی دي دومره کمزوري د بدن د لحاظه د عقل د لحاظه خو شیطان دومره لوړ کړي الله عز وجل په دین کې پوهه هر چاته نور کی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا الله عز وجل په دین کې پوهه هغه چاته ورکی چې الله پاک اراده وکي او چاته که په دین کې پوهه ورکول سو هغه ته خیر کثیر ورکول سو ټول خلکو ته حکمت نه ورکول کیږي د انسانانو مرتبه فرق سره لري تاسو ګورئ ټولنه کې انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات هغه د انسان د نوع سو هغه څومره لوی خلق دي د الله پاک په مخلوق کې انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات ور خلق دي او بیا تر پیغمبر علیه السلام را ورسته صحابه کرام څومره ور خلق دي او بیا را ورسته امامان بیا لوړ خلق دي اولیاء الله لوړ خلق دي بیا پدې کې هر یو ځان ته مرتبه لري د انسانانو استعدادونه فرق لري نو په چا کې چې دومره غرور او تکبر راسي چې د امت تر امامانو ځان غټ ورته ښکاري نو بیا خدای پر سلف صالحینو بدګمانس پر هغو چې بدګمانس پر خپل دین باندې هم اعتماد نه لري ولی دین مشته چاره رسولې دي آیا مش په خپل د پیغمبر علی السلام څخه حدیثونه اوریدلي موږ تاسو په خپل د پیغمبر علی السلام څخه قرآنی کریم اوریدلی نه خدا انسانانو را رسولی پیړی پر پیړی دا دین رالی زموږ استاد طبقه ترالی نو کومو تاسو پر خپل اسلاف بدګمان سو دا فیصله وکړو چې یار هغه مبتدعين و هغه خلق په بدعت اخته و نو بیا خدا دین باندې هم اعتماد د الله سور کول بیا خو نو دا دین هم د الله سور کی دا څومره تبعید دا خلق چې فقه پریږدي مذهب پریږدي دا په دې خاطر چې په دې کې عجب و غرور راغلي وای په څو زه د امامانو هدایات واورم زما او د هغوی فرق نشته فقه چې پرېښول یو څو ورځې بعد بیا د احادیث څخه هم انکار کوي وای احادیث خو هم ما
ما په خپل د امام بخاری سند اوریدلی د ترمذی سند اوریدلی یا می خپل د نبی علی سلام سند اوریدلی امام بخاری بیا څوک دی امام ترمذی بیا څوک دی امام ابو داود بیا د کومي خوارالی بیا نو د احادیث امامانو شاته غورځي بر پرویزیت پاتوس خبر پرویزیت ته ورسېدل وای یوازې قرآن شریف منو بل شی نه منو دغه پرویزیت دی یو څو ورځې چې تیرې شي دا به نو لرې نه وي چې په قرآن شریف کې به هم شک ورته پیدا شي ولې وای قرآن شریف خو هم ما د پیغمبر علیه السلام سند اورېدل دا خو هم دا د امت علماو امامانو مشترا رسولي هغوی را جمع کړي صحابه کرام را جمع کړي رضی الله تعالی عنهم اجمعین نو خبره کم ځای ته ورسېدل دا ګوري د مذهب د پریښولو سره دونې تباهي راغلل چې آخر به د خدای تعالی په کلام کې شک ورته پیدا کیږي او بل د مذهب په پریښولو سره لوی لوی اختلافونه راځي دومره لوی لوی اختلافونه چې هغه به په دین کې اختلافونه وي هغه به د دین په اصولو او عقایدو کې اختلافونه وي دغه غیر مذهبي خلک دا تاسو وګوري هر یو ځان ته مجتهد دی هر یو ځان ته فقيه دی اگر که نهایي درجه به علم هم وي علم خو ورسره نه یو حدیث شریف نشي ویلای یو حدیث شریف او دعوه د اجتهاد کی دی خو په خپل مجتهد دی د په ګمان هغه د ملګری هم ټول مجتهدین دي هغه هم ټول فقها دي نو هر یو ځان ته اجتهاد کی نو هر یو چې ځان ته اجتهاد شروع کی نو د خلکو فکرونه خو فرق سره لري هر یو جلا ځان ته دین جوړي د دې کتابونه ما مطالعه کړي دي دا د دې مشران یو بل ته د کفر نسبتونه سره کی یو ته وای کافر یا هغه بل ته وای کافر دا د کفر نسبتونه دومره لوی اختلافونه دا د دې سره جیږي د دې څخه پیدا کیږي چې مذهب پرې شي کچېری په مذهب کې وی سړی دا ټول مشکلات حل دي او بل د مذهب په پریښولو سره د مسلمانانو د اجماع مخالفت راځي او د هغې لارې پریښول راځي چې هغه د ټولو مسلمانانو لاره ده هغه د مسلمانانو د لوی جماعت لاره ده د مسلمانانو د لوی جماعت لاره که سړي پریښول دا لو تباهي ده دا سړی دوزخ ته رسي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وعلی آله وسلم داسې فرمایي إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ في النار پیغمبر علیہ السلام و یقینا الله عز وجل زما امت پر گمراهی نرا ټولی دا الله پاک نصرت د مسلمانانو د لوی جماعت سره دی او که څوک د مسلمانانو د لوی جماعت سهوتی هغه به یوازې په اور کې واچول شي نو کومه لار حق ده حق هم هغه لار ده چې د مسلمانانو لوی جماعت پر روان دي د مسلمانانو لوی جماعت پر څه کې دي هغه په مذهب کې روان دي نو والله العظیم چې مذهب حق دي او د مذهب د باندې چې په وسنی زمانه کې کومې نور لارې خلک لټوي هغه لارې دوزخ ته تللي دي هغه شاذ لارې دي هغه انفرادي لارې دي هغه د مسلمانانو د لوی جماعت لارې نه دي هغه سړی تباهي ته رسي هغه سړی دوزخ ته رسي بل حدیث شریف کې هم داسې راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایلی اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ فی النار تاسو د مسلمانانو د لوی جماعت پیروي وکړئ که یو سړی د مسلمانانو د لوی جماعت څخه جلاسو هغه به یوازې ورته واچول شي دا مې د مثال په ډول
یو څو تاوانونه بد عواقب د مذهب د پرېښولو درته بیان کړل. د مذهب د پرېښولو به یو ساده مثال درته ووایم. د مذهب پرېښول داسې مثال لري لکه یو سړی چې مریض وي وای ډاکټر ته نه ځم پخپله د ځان علاج کوم، او بل سړی وایي چې زه نجاري د ځانه شروع کوم، د چا څه زده کوم نه، بس ځم دکان را باسم نجاري شروع کوم. او بل سړی وایي ځم خیاطي شروع کوم، د چا څه خیاطي زده کوم نه، بس پخپله یې شروع کوم. یو سړی وایي ځم یوه کوټۍ جوړوم، یو بلډینګ جوړوم، هېڅ د چا څه پوښتنه نه کوم، د انجینر څه نقشه نه اخلم، بس پخپله یې جوړوم. او ځم د موټرانو مستري جوړېږم، پر چا باندې شاګردي نه کوم، د چا څه دا کسب نه زده کوم، بس د موټرانو مستریتوب شروع کوم. آیا دا کېدلی شي؟ که دا نظام دغسې روان شي ټول خلک دا کارونه پر خپل سر شروع کړي، دغه کارونه د یو ماهر استاد څه نه کړي زده، نو بیا به دا نظام څنګه شي؟ دا نظام به ضرور خرابیږي. نو د مذهب پرېښول هم دغسې مثال لري. د الله عز وجل کتاب قرآن کریم، د پیغمبر علیه السلام احادیث، دا د امت امامانو څېړلي، دا د امت ماهرانو څېړلي، هغوی موږ ته یو خلاصه شی په کتابو کې لیکلی، وایي د قرآن کریم او د احادیثو مراد دغه دي. هغه د دې فن ماهران وه، هغه زموږ امامان دي. نو کوم چې د دې هدایات دي د هغوی د هدایاتو مطابق به موږ و تاسې په کتاب و سنت عمل کوو. زما د خبرو خلاصه هم دغه سوه چې په مذهب کې اوسېدل ضروري. که سړی فقیه و مجتهد نه، اوس زمانه کې مجتهدین نسته، پر دا ټولو خلکو فرض ده چې مذهب کې به وي. دا څلورو مذاهبو کې چې هر مذهب وي، دا چې زموږ استاسې وطن کې بل مذهب نسته، یوازې حنفي مذهب دی، د همدغه مذهب پیروي پر موږ پر موږ و تاسو ټولو ضروري ده. د مذهب څه وتل په نن زمانه کې دا تباهي ده. که څوک د بدو خلکو سره کښېنستلی وي او د هغو څه متاثر سوی وي، هغه دې لږ فکر او غور وکړي، دا خپله مفکوره دې پرېږدي. د دغسې کسانو سره کښېنئ مه چې هغه خلکو ته دا دعوت ورکوي چې تاسو د مذهبه څه ووځئ. دا هغه خلک دي چې د مسلمانانو اتفاق و اتحاد اخلي او خلکو ته شکونه او شبهات پیدا کوي، په دا خپل دین کې د الله عز وجل په عبادت کې شکمن کوي. نو د داسې خلکو څخه به تاسو ځانونه لرې ساتي. د خپل بیان په آخر کې د محترمو قاریانو، حافظانو او د دې قریبانو ته مبارکي وایو. الله عز وجل د دې د دین خادمان جوړ کړي، الله عز وجل دې توفیق ورکړي چې دې نور هم د دین خدمت وکړي. دا واقعي د جامعې د پاره د چراغانو حیثیت لري. یو حافظ مبارک، یو قاری مبارک، عالم، دا ټول په جامعه کې د چراغانو حیثیت لري. چراغ سره سړی تاریکه کې لار پیدا کوي. نو دی هم رهنمایان دي، د دین خادمان دي. الله عز وجل دې نورم توفیق ورکړي چې د دین خدمت وکړي. د همدغه دین د خدمت په خاطر علماء کرام نور هم متوجه دي دې مدارسو ته او دغه تعلیمي نصاب ته. تیر کال موږ یو نصاب جوړ کړي، دا د قندهار لوی علما او مشایخ ټولو امضاوې پر وکړې، د دې په مشوره جوړ شو دغه تعلیمي نصاب. ان شاء الله العزیز تر ډیره حده ښه نتیجه ورکړي.
نو بیا به هم ان شاء الله العزیز دې باره کې علماء کرام کښینی د دغه نصاب په باره کې که څه مشکلات و هغه به بیا هم د منځه وړي دا د دې علماو مسؤلیت دی چې دی د ټولنې په وړاندې لري نو ستاسو مسؤلیت هم دا دی چې تاسو د علماو سره همکاري وکړي د مدارسو اسلامي مراکزو سره همکاري وکړي دا به ستاسو د دین سره نصرت وي نو به الله عز وجل هم ستاسو نصرت وکړي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم که تاسو د الله پاک د دین نصرت وکي الله پاک به ستاسو نصرت وکي او ستاسو قدمونه به د دشمن په مقابل کې در ټینګ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین